د مهمو خبرونو سرټکي. د پاکستان پوځ د ویاند خبرو ته د اسلامي امارت غبرګون. هیواد کې د سولې او امنیت په اړه د بهرنیو چارو وزارت ټینګار. تخار کې د سرو زرو کان کې د جنجال په اړه د کورنیو چارو وزارت د بیان څرګندونې. او د موساد استخباراتي ادارې سره په همکارۍ د ایراني وګړي اعدامېدل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن چهارشنبه د مرغومې 19 اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې د پاکستان د پوځ د ویاند وروستۍ تبصرې چې د یوه خبري کنفرانس په ترڅ کې د افغانستان حکومتي او اجتماعي ساختار په اړه کړي دي، نه یوازې له واقعیت سره هیڅ تړاو نه لري، بلکې د یوه مسؤل پوځي موقف له معیارونو سره هم په ټکر کې دي. د نوموړي په وینا افغانستان د قوي امنیتي جوړښت او مقتدر رهبرۍ لرونکی خپلواک او باثباته هیواد دی چې د افغانستان په ټوله خاوره کامل حاکمیت لري. مجاهد ویلي د افغانستان په کورنیو چارو کې څرګندونې او د ګواښ ژبه کارول افغان ملت ته هیڅکله د منلو نه ده. افغان حکومت د پاکستان په اړونده ادارو غږ کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو حساسیت ته په کتو د مسؤلانه دریځ او سنجیده څرګندونو لاره خپله کړي. د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعات او عامه اړیکو رئیس حافظ احمد تکل ویلي چې په هیواد کې د حاکم اسلامي نظام تر چتر لاندې تیر کال د افغانستان لپاره د ښه امنیت او اقتصادي ودې له پلوه د تیرو 15 لسیزو په پرتله بېساری و. تکل ویلي چې د ټول هیواد په کچه بشپړ امنیت ټینګ شو، اداري فساد په عملي ډول مهار شو، اقتصادي ثبات رامنځته شو، ملي عواید زیات شول او پر ځان بسیاینې تمرکز پیاوړی شو. د زیربنایي پروژو د پلي کېدو بهیر چټک او د سیمه ییزو او نړیوالو اقتصادي اړیکو پراختیا ته زمینه برابره شوه. په قطر کې د افغانستان سفیر سهیل شاهین د دغه هیواد د کار وزارت اړوند د الجسور شرکت له رئیس عبدالهادي بخیت برقان سره کتلي دي. په دې کتنه کې قطر ته د افغان کارګرو د لیږد په اړه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د الجسور شرکت ترمنځ د شوې هوکړې په تعقیب او د وړتیا درلودونکو کسانو د ګمارنې پر بهیر خبرې شوې دي. کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع وایي د تخار د چا آب ولسوالۍ د ځینو اوسیدونکو او د سرو زرو د مینځلو شرکت د مسؤلینو ترمنځ نښته شوې چې له امله 3 ځایي اوسیدونکي او یو د شرکت کارکوونکی وژل شوی دی او 5 نور ټپیان دي. هغه زیاتوي د پیښې په تړاو 2 کسان چې یو یې د شرکت امنیتي کارکوونکی او بل ځایي اوسیدونکی دی د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د امنیتي ځواکونو له مداخلې وروسته وضعیت عادي شوی او سیمه تر بشپړ کنټرول لاندې ده. د قانع په وینا د تخار د والي مرستیال هم سیمې ته تللی څو پیښه له نږدې وڅېړي او د شرکت فعالیتونه هم درول شوي دي. د عامې روغتیا وزارت خبر ورکړی چې مولوي نور جلال جلالي د خوړو نړیوال پروګرام له عمومي مشر جان ایلیف او مل پلاوي سره کتلي دي. سرچینې ویلي چې په دې کتنه کې د عامه تغذیې خدمتونو پر پراختیا، د روانو مرستو ارزونه، د پروګرامونو اغیزمنتیا او د راتلونکو همکاریو پر څرنګوالي خبرې شوي دي. د عامې روغتیا وزیر ویلي چې د تغذیه‌ایي خدمتونو پیاوړتیا د هیواد له بنسټیزو روغتیایي اړتیاوو ده او مرستې باید منظمې او د خلکو د واقعي اړتیاوو پر بنسټ وي. د خوړو نړیوال پروګرام مشر بیا د کونړ د زلزله ځپلو او راستانه شویو کډوالو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. بل خوا عامې روغتیا وزارت ویلي چې یوه سیاره روغتیایي ډله به د راتلونکي شنبې په ورځ په خوست ولایت کې د 12 ورځو لپاره وړیا روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د وزارت په وینا دغه ډله به د سترګو د پردې 350 عملیاتونه ترسره کړي. شاوخوا 650 کسانو ته به د مطالعه عینکې وویشي او تر 15 ناروغان معاینه کوي او درمل ورکوي. یاد وزارت له هغو کسانو غوښتنه کړې چې په ټاکلي وخت د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست ته مراجعه وکړي او له وړیا وړاندې کیدونکو روغتیایي خدماتو ګټه واخلي.
د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر ایکس لیکلي چې د پاکستان د پوځ وایاند شریف چودھری د دوحې تړون په اړه ناسم برداشت کړی، ځکه دغه تړون د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسایلو ته نه دی ځانګړی شوی. خو خلیلزاد وایي دا موضوع یوه مهمه پوښتنه راولاړوي که افغانستان او پاکستان یو ورته تړون وکړي او دواړه هیوادونه ژمن شي هیڅ فرد یا ډله د داعش او ټي ټي پي په ګډون د بل هیواد پر ضد له خپلې خاورې کار وانخلي او دا بهیر د دریم لوري تر څار لاندې وي، نو دا به د دواړو هیوادونو په ګټه وي. هغه زیاتوي د طالبانو له مشرانو سره د وروستیو خبرو پر بنسټ باور لري چې هغوی د داسې تړون پر سر خبرو ته چمتو دي او دا تړون کولی شي چې د دواړو ګاونډیو اړیکې په بنسټیز ډول بدلې کړي او اوس توپ د پاکستان په میدان کې دی. د آریانا افغان هوایي شرکت ویلي چې د ترکیه او صربستان څخه یې د 4.7 میلیونه ډالرو په ارزښت د الوتکو 2 نوي انجنونه پیرلي او پرون کابل ته رالیږدول شوي دي. د دغه شرکت په وینا یاد انجنونه به په بوینګ 930 او ایرباس 310 الوتکو کې نصب شي. د آریانا افغان هوایي شرکت په وینا له دې سره به د دې شرکت د الوتنو ظرفیت لوړ، تخنیکي خنډونه به راکم او د کورنیو او نړیوالو الوتنو مهالویش به نور هم منظم او پیاوړی شي. کندهار کې د احمدشاه بابا د کور بیا رغونې چارې بشپړې شوې او د سیلانیانو پر مخ پرانیستل شو. د اطلاعاتو او کلتور وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د احمدشاه بابا د کور پر بیا رغونه 18.5 میلیونه افغانۍ لګښت شوی چې د دغه وزارت له داخلي بودیجې ورکړل شوی. د احمدشاه بابا کور چې په بخارایي سبک رغول شوی وو په 2 پوړونو او یوې ځمکتلې کې 6 لویې او 2 کوچنۍ خونې لري. سپین بولدک کې له 2000 کارتنو زیات قاچاقي درمل وسوځول شول. د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست په یوه خبرتیا کې لیکلي چې دغه درمل په قاچاقي ډول له پاکستان راوړل شوي وو، په سپین بولدک کې وسوځول شول. د هرات زعفران یو ځل بیا د بلجیم په بروکسل کې د خوړو د خوند نړیوال انسټیټیوټ له لوري د نړۍ تر ټولو د غوره زعفرانو په توګه وپیژندل شول او د 10م ځل لپاره دا نړیوال ویاړ خپل کړ. د هرات سیمه‌ییز چارواکي له خلکو غواړي چې د دغه ګټور او ارزښتناک محصول کرنې ته لا ډیره پاملرنه وکړي څو د هرات د زعفرانو حاصلات نور هم زیات شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې تیر کال یې تر 82,000 زیات کاري جوازونه ویشلي دي. د دغه وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي ویلي چې له دې ډلې 6,000 کاري جوازونه بهرنیو وګړو ته ویشل شوي دي. نوموړی همداراز زیاتوي چې د دوامداره کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د بیکارۍ د کچې د ټیټېدو په موخه یې یاد وزارت په ټول هیواد کې د فني او حرفوي زده کړو مرکزونه فعال کړي دي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د تایباد ولسوالۍ مسؤلینو ویلي افغانستان ته د یوه ورځنیو غوښینو چرګوړو صادرات د دغارون سرحدي دروازې له لارې بیا پیل شوي دي. د هغو په وینا په رسمي جواز سره له 250 څخه تر 300 زره یو ورځني چرګوړي 11 لاریو په وسیله افغانستان ته وارد شوي دي. له پاکستان سره د لارو له تړل کېدو وروسته د چرګانو د غوښې کموالی په افغاني بازارونو کې یوه جدي ننګونه وه چې له دې سره به تر ډیره بریده حل شي. ایراني رسنیو راپور ورکړی چې علي اردستاني چې د موساد لپاره یې د عملیاتي غړي په توګه کار کاوه او حساسو معلوماتو ته یې لاسرسی درلود اعدام شوی دی. د راپورونو له مخې هغه د موساد افسرانو په لارښوونه له ځانګړو ځایونو تصویرونه او د هدف شویو کسانو معلومات د استخباراتي ادارې ته سپارلي او د هر ماموریت له بشپړېدو وروسته یې پیسې د ډیجیټلي اثارو له لارې ترلاسه کولې. د بشري حقوقو ویبپاڼې هارانا پرون په خپاره کړي راپور کې ویلي چې په ایران کې د لاریونونو پر دوام د وژل شویو کسانو شمیر 40 تنو ته رسیدلی او څه باندې 2000 کسان نیول شوي دي. د راپورونو له مخې دغه اعتراضونه د ایران 28 ولایتونو 2 نوي ښارونو او 285 سیمو ته غځېدلي دي. او وروستی خبر مو هم دا چې د پاکستان په چکوال سیمه کې یو مسافر وړونکی بس له کړنګه غورځېدلی چې له امله یې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 29 نور ټپیان دي. د ژغورنې چارواکي وایي بس له اسلام آباده کراچۍ ته روان و چې د موټر چلوونکي د کنټرول له وتلو وروسته له سړک واوښت او ښکته وغورځېده.
پاکستاني رسنیو د چارواکو له قبله ویلي چې په ټپیانو کې اوبه ښځې دي او د ځینو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. له ملتیا مو مننه. وروستي خبرونه مو همدومره وو.